أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة د سورة دعوة مقصد او د ربط او د مفردات و تشریح دغه خبره شروع. بسم الله تاریخ به ذکر کړی شو چې د سليمان عليه السلام د وخت نه لیکل کېده. طریقه هم دا چې انسان به پوره بسم الله لیکي، اوس شپږته به نه لیکي او نه به باسمه تعالی. ډېر فائدې بیان شو. یو دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هر کار فاول کې بسم الله وایي کې نه به خیره وي. اگر که سندن علماء په کلام کړي، لیکن امام نووي او ابن کثیر دې حدیث حسن ویلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم د دین ورسته ابتدئو یا اقرأو لفظ راځي معنا چې د الله په نام شروع کوم او تلاوت کوم. کوم عمل چې انسان کوي د برابر الفاظ بروباسي. مفسرین ذکر کوي چې بسم الله کې دا به د پاره د استعانت ته درې څه مقصد ګویا کې د حرف با کې الله رد کې د مشرکین باندې مشرکین وګړه شو کار کوو ویره به بسم الله والعزى د الله تو عزى په نامه شروع کو. الله تعالی ورمان درته کې وی ویلې بسم الله الرحمن الرحیم. اے خلکو چې شروع کوو نو خاص الله په نام شروع کړئ. لا تعزوا منا پرې دی. سو کوئی دا به د پاره د انصاف ته معنا د الله د نوم سره ځان په وسکول یره پاره تبرک. بیچون کې قران کې دوه قسمه تفسیرونه دي. یو د چې تفسیر شه یو تفسیر او د بل تفسیر خپل ما بین کې زدي تضاد نیو معنا باخله بل او پرې دی. دویم د چې تفسیر شای کې دا جمع کېدل کې دي شنو انت به ټول اراده کې دي به د پاره د استعانت د پاره تبرک د پاره د انصاف. دیجه الله ناشنا تعبیرو کې بسم الله شي ونی ویل چې بالله الرحمن الرحیم. مفسرین ذکر کوي چې مقصد برېږي تعظیم دی. آڅنګه کله چې د الله په دینوم کې دومره اوچتواله او تعظیم او کرام دی نو ذات د الله کې خو خامخ الله اوچتواله دی. ذات د الله په ډېر قابل دی عزت دی. بسم کې دا اسم کله معنا د صفت راځي، کله علم او کله دواړه. دلته عام معنا مراد ده. لفظ الله د الله تعالی اسم محض دی، خالص نومي. د دین را په دی خو چې څومره صفات د الله دی هغه ټول اسماء صفات دي. رحمان دی، رحیم دی، قهار دی. بل معنی خبره ده المعبود بحق، حقدار د بندګۍ فریاد رس. المستجمع لجميع صفات الكمال، چې څومره د کمال صفاتونه دی هغه ټول الله را جمع کړی دي. ټول الله کې برابرۍ صفاتونه. تقریبا یو عالم د بارے کتاب لیکلی فتح الله او 900 فائدې ذکر کړی دی لفظ. دی وجنې دی نوم اطلاق د الله نه سوا بل چا باندې نشي چې فلانه الہ دی. الہ والله هغه یو الله. د اهل علم په اصطلاح باندې چې دا جامد دی او مشتقي ډیر اقوال علماء ذکر کړی دي. لیکن صحیح مفسرون تحقیق والا د خبره کړي چې نوم د الله والی جامد او چې لفظ عربي والی به مشتقي. بسم الله د دې وجنه په کلمات طیبه شرع
طیبه کې لفظ الله راغی لا اله الا الله د شرایط او ارکان تفسیری مخ یو درس یې ګرځلی شي الرحمن الرحیم عام او خاص مهربان دی او به حد مهربان دی الرحمن معنا همیشه مهربان الرحیم همیشه مهربان دی او رحمان دا معنا به حد قرآن و سنت چې کله انسان مطالعه کوي ګوري وش په تکارون الله او رسول ویلي دي چې دا او که الله بدر باندې رحم وکي یو پکې د قرآن درس نه ناشتا د شي مجلس باندې الله خیر کې رحمت چونکه دا الله صفاتونه دي موږ به منو چې داغه د شان مناسب تشبیه بد الله رضان سره نه ورګي چې رحمت خو دې له ویلې شرقت القلب د سړي زړه نرمایش الله له خزړه نشته نه جواب دا چې الله صفات جدا او زمونږه جدا دلته به ځین له سوال راځي چې بسم الله الرحمن الرحیم فائدہ صدا چاول کې راوړو یو فائدہ علماء ذکر کړي وې دي کې اشاره ده چې انسان ډیر عاجز دی موږ او تاسو ډیر محتاج هیڅ کار نشو کولای درسو چې الله کومک نه الله به کومک کوي دینه به روسه بیا حرکت کیږي دلته به شومنه ویل قولوا الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم یو وجدار کچیر د قول وینو معنا من بد الله حمد ویل او الله من ویل الله ځان خپل حمد وی منګه مو یو الله مو ځان لا دویم دی کې اشاره ده شکل د انسان فطرت برابرۍ صحیح جوړي اخا مخا د الله حمد بیانې اخا مخا ځکه د الله ډېر لوی کارونه کړی دي کله چې د انسان فطرت بدل شي هغه به د الله حمد پرې د مخلوق په حمد باندې شروع کیږي فلان او هو دغه دومره زور دی دغه طاقت دی د خبره ده نو ویل الحمدلله دا لفظ تقریبا قرآن کې 3 کرت الله راوړي لغت کې ویلې ثنا ویلو لا اصطلاح کې علماء ډېری معناګانې کړې دي یو ناشنا تفسیر دا دی هو الثناء على الجميل من جهه التعظيم کې صفاتونه د الله بیانول د تعظیم د وجنه برابر خبر ده که حمد نعمت راکړي او کني راکړي لیکن د الله په صفات بیانای شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی حمد سمانا اخبار عن محاسن المحمودی د محمود د کیسه صفاتونو اطلاع ورکول خلقو لشه اے خلقو الله کې دا کمال لري د الله د صفات دي الله دومره لوی دی الله دومره طاقت لري اکرام هم د الله کوي دریم یو قول او عالم ذکر کړي الاعتراف اقرار کول دي للمحمود هغه شاله چې دا حمدونه بیانې به صفات الکمال څومره چې د کمال صفاتونه نو دا ټول الله له ثابت دي د شي اقرار به وکي دلته به د شونه ویل چې شکر لله وی ویل الحمد شکر په مقابل د نعمت کې مونږ ویو ک الله نعمت کړي او کني کړه غل حمد دی کوم له سره کړي او کني را کړي ذات داغه دلالت د دې خبرې کوي چې انسان د ټول حمدونه اغله پیش وړاندې لري دا به ځان لمسه د حمد او شکر یو شریک شو دا سو کو یو دی سو کو شکر په مقابل د نعمت کې او حمد عام دی اې دې بیٹه فضایل هم دي
عمر سے به مجلس کې ناسو وی ویلی چې الله مونږ لا سبحان الله خودلې تکبیر خودلې لا اله الا الله خودلې لیکن دا حمد بس مقصدی حمد سره ویریش علی سبی ویلی کلمتون دا دشي کلمه چې الله ځان لا د خپل رضا لپاره غوړه کړي څه مطلب الحمدلله چې کله انسان وای نو دې سړی نه الله خوشالي الله تیرا ذکی د الله د رضا او د الله د خوشالي خو ډیر اسباب یو په حمد ویل حمدونه و یار وخت چې الله خوشالي عبد الله ابن عباس وی کلمه کل شاکرین د هر شکرګزار کلمه بس د حمد دی یو سړی دی الله ور باندې یو نعمت کړی دی لیکن دا چې کم حرکت وکړي د اکرام بس دی ویلې شکر بدن له سره کې جبه سره قبل سره آدم علیہ السلام بارک راضی روح شبه کله الله واچو د نصف لراغنی مې پورینو پرنجي وکي وی ویل الحمدلله رب العالمین ورته وی چې الله رب تعالی باندې رحم وکي در بابا کلمه را هغه استعمال کړي ابن عباس وی دا حمد دریش نه جوړ دی د الله بارک بده شاهد لري چې الہ هغه دی واحد هغه دی او شکر راغلري وحدانیت او الوهیت او شکر دشي به ولونه ویل سبحان الله یا التسبیح لله مفسرین ذکر کوي تسبیح دا معنا چې څومره د نقصان صفاتونه دي هغه ټول الله پاک دی ټول الله نه لري دي حمد کې معنا د ایجاب دا ایه کې صرف بد صفاتونه خراب صفاتونه کټ شو دل تر کمال صفاتونه الله له ثابت دي نو دي کې کمال امراغه او نفع امراله دي جامع الفاظ دي دیو جن حدیث کې راځي رسول الله فرمایي سبحان الله ودانی مې تر دنه کې ډلې ډکې الحمدلله پورا تر اور سبراش سورہ کہف روایت په تشریح کې د انسان د تل دنه کې بس باندې درندېږي تقریبا اته کارون الله او رسول خودري دي ام له ذات یو به الحمدلله ویل در انسان تل درندې دویم چې کله انسان د توحید عقیده لري چې حقدار د بندګۍ او الله دې هیڅ څو الله سره شریک نشته معبود هغه دی دریم چې انسان کړه دا حق وینا کوي څلورم چې کله انسان کې اصل اخلاق لري پنځم ذکر د رب العالمین شپږم د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري هم به په دې کار کې ځان نه بندول اتم د الله دعا غوښتل چې الله تعالی دې کې درنده کا ابن قیم به لیکلي دي څومره خشي بتونه بس الله له منسوب کدي ته ویل شحمد جامع لفظ را تقریبا هو 50 احادیث دي لفظ بارکيري و 50 د حمد دلیل به دې باندې ډېر بهترین عبادت دی یو صحابي او اسود ابن سریه په نامه نبی له ویلې شهید الله نبی کله چې ایمان مې نه راوړې ما په دې شیرونه کې د الله حمد ډېر ویلې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې ویار چې سارب دغه په حمد زیات خوشالي کی ډېر انتهایی زیات مسلم کې حدیث هم دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله نو خوشالي کې ډېر په نسبت سره حمد الله حمد باندې ډېر انتهایی زیات خوشالي کی چې کله انسان وای الحمدلله
حدیث کې راځي رسول الله فرمایي اولنی کسان چې په ورځ قیامت الله جنت له دعوتي هغه حامدینی حمد الله چې سو بیانې څومره اوچت حیثیت. ابن ماجه کې اول روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان وای الحمدلله دی انسان الله نورم نعمت زیاتې پراخه کی زیاتې ورکی. بل حدیث کې راځي چې افضل ذکر لا اله الا الله بهترین ذکر لا اله الا الله دی لیکن افضل الشکر الحمدلله بهترین شکر بیا څه دی الحمدلله ویل. کله وایي چې افضل دعا الحمدلله بهترین دعا په دعاګانو کې الحمدلله دا حاصل لا چې مؤمن به هر حال کې وي الحمدلله حتی کله د روح ولې نوشي. نوح علیہ السلام بارک راځي وکانه عبدا شکورا سورہ بنی اسرائیل. نوح د الله بنده او شکر گزار. مفسرین ذکر کوي چې خوراک بینه کو اسکاک بینه کو جامع بینه غوستي مگر د ټولو په اخر کې به ویل الحمدلله الحمدلله به ویل. روایت کې راځي چې کله انسان سل کرتی وای الحمدلله دومره اجر لري لکه سل اسونه د الله بلار کې صدقه شي. وای کنه دا وسړي دکان نه راځي ویلې شي دی خوانه چې ویلې شي الحمدلله بار بار. صدقه به سړی کله کولې شو به مجاهد باندې سوار عثمان نه سد تبوک په غزا کې نحسو کان سل اسنا 2 لک درهم مجاهدین لور کړه سل کرتی وای الحمدلله الحمدلله ټول چې پتونه د کمال الله لري دی ټول د شي اجر لري لکه سل اسونه چې د الله په نامه صدقه کی. غسانه ذکر دار سړی دی کوي. مفسرین ذکر کوي کله نعمت په مقابل کې سړی وای الحمدلله لس نه کیږي که بغیر د نعمت نه وای شل نه کیږي. سورہ ابراهيم کې الله را ویلي دي اے انسانانو قسمه د نعمت شکریا موکړه زه به زیات کم شکریا دا معنا الحمدلله ویل هر وخت کې ویل. د خوب نشه انسان راوځيږي الحمدلله بیت الخلا نه چې راوځي الحمدلله هر حالات کې. قتاده سے فرمایي د مخلوق شروع سورہ انعام کې الله په الحمدلله کړي اختتام سورہ زمر کې الله په الحمدلله کړي اول نم الحمدلله اخرم. ابن زید بناو باندې عالم دی هغه فرمایي چې چیرته یو انسان په مجلس کې ناس یو کس ویلي الحمدلله د ټول مجلس حاجت به الله پوره کړي. څومره اجر دی دا یو کس ویل الحمدلله. ذکر اول کې ویلي الحمدلله یا خلق خاص حمدلله لذي جمله خبره لیکن معنا د انشاء قول الحمدلله هو یې کنه اله بیره رقصام دي. یو تویل شي حمد لسانی یا حمد قولی دا معنا کې څه صفاتونه انسان د الله په ژبه باندې وایي چې ټول صفاتونه د کمال الله لا بلکې سم حمد د حمد فعلی چې انسان پر خپل بدن باندې د شي کارونه وکړي چې دی نه معلومه شي چې الله قدرمن دی د الله قدر او د الله احترام. بل تویل شي حمد حالی روح او بدن دا دواړه په دشي او کیفیت باندې برابر اول چې انسان نه د الله تعظیم معلوم شي. لغت کې معلومه د الله ثنا عرف کې دا معنا د شوکار کول چې پای باندې الله خوشالي کی د شو فعل کول. دې حمد ډېری فائدې دي
یو فائدہ علماء ذکر کړی دا من اعلی مقامات الایمان د ایمان پر مقامات کې اوچت مقام چې هغه د حمد دی د ایمان اوچت مرتبه اوچت حیثیت دویمه فائدہ عالم ذکر کړی الحمدلله فائدہ دا لري د الله محبت سړي لړاګر شي دا خور سړي غواړو چې څنګه د الله مینه موږ لزم راتاوش د دې لپاره اساسي سبب قران منځ د الله ذکر د الله رضا د الله د نومونو سره ځان مختکول خپل زړه د الله په وړاندې دیو قیدی غونه تړل د الله د اولیاء سره وخت تیرول خاص کر الله له وخت ورکول د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري د الله لپاره مینا د الله لپاره ورانه د الله لپاره جوړه د ټولو نعمتونو نسبت سره الله له وکي امانت کې پابندي د وعده لحاظ دروغ نه ځان ساتل او خاص کر الحمدلله ویل دا کارونه چې وکړو د الله مینه به تعالی راشي د الله مینه ډیره مهمه ده یو بل پیدا عالم ذکر کړي الحمدلله چې ویلي کم نعمت چې هغه ستانور کی الله تعالی پیدا کوي او کم چې سړی الله ته همیشه دائم ساتي څومره کیسه نعمت الله درکړه وادر نه ورک شو دی الحمدلله صلی الله علیه کم چې سره دی وای الحمدلله الله دائم ساتي برقرار همیشه بار پات کېدل الحمدلله معنی انسان لد الله ګوندې تو جنت کې نصیب کیږي الحمدلله معنی انسان ګناهونه معاف کیږي ګناه معاف کېدو لپاره قرطبي ویلو زړه کې پیمانه شي په خپل استغفار وغواړي زید ګناه نه به هجرت وکي ګناه هم د الله لپاره پرې دی د الله حق به الله لور کوي د ګناه په ضرر باندې به علم هم لري ضرب توبه واسه مخلوق حق به مخلوق لور کوي نیکان ملګری به انتخاب کې غرغرین به مخ کې یار شي کې بخنیات کوي او خاص کر الحمدلله ویل دی باندې د انسان ګناه الله معاف کوي یو بل پیدا عالم دا ذکر کړي چې انسان کله الحمدلله وي ای دنیا کې به الله رحمت حامدونو جماعت کې داخل کی څومره کې احساس د محمد صلی الله علیه وسلم خاله بلارش خاص کر پرې باندې انسان د غیبت نظام بچ کی کله چې انسان د خپل ژبه الله په ذکر آبادونه ساتي کی دې شډیر نقصان ته وشي درو غیبتونه الحمدلله وی الله به دینه بچي حدیث کې مراد رسول الله فرمایي کله چې معراج د ختم یو قوم ولیدو د شنوکانو د قلیو تانبه چې پای باندې به د خپل مخونه وغیرہ تراشل جبرئیل نه مختنه کړه د خلک سوق دي چې دا کارونه کوي ویغه ول دا انسانان دي چې په دې دنیا کې خلکو پرې غیبتونه عزتونه کې اخته سړي رښګنټي باز خلک اخته سړي رښګنټي صحابه ویل یا رسول الله کې صفت په اوچا کې موجودي وي دغه غیبت دي چې موجود نه بیا خو بهتان دي ترڅو پوری چې چا غیبت وکړي هغه معاف کړي نه ور الله نه معاف کوي قران کې الله فرمایي لکه یو مؤمن انسان یو مړ لري دا وخت خوري څومره سخت وبال یو فائدہ علماء دام ذکر کړي چې انسان الحمدلله وای جنت ته الله داخل کی دا مخکې درس کې ویلې شی وو انسان جنت لکه داخليږي د یوش کارونه باندې اجمالی ځان سره یاد ساتي صحیح ایمان دویم پر ایمان څخه عاجزي دریم بے فائدې کارنامه خاړول څلورم د خپل فرج حفاظت ځان غلط نه استعمالول پنځم د امانت لحاظ شپږم د وعده پابندي وم چې کله انسان نماز حفاظت کوي
اتم امام ترمذی او بیهقی روایت پیش کړی دی خلکو له خیر ورکول. نه هم د خپل شکل د جوړول چې تعالی سړی وګوري شری الله راځي الله ولی کړه. لسم چې عمر دې دراز او دا ټول د قران او سنت تعلیم لاندې. یو لسم چې کله انسان پاک دامن انسانانو باندې بدنامه ونه لګي. دولسم چې کله انسان مسلمانانو مابین کې جداواله رانه ولي. دیارلسم چې کله د انسان د ژوند د قران او سنت لاندې. سوارلسم چې کله در باندې مشکلات راشي صبر کوا چې نعمت الله او کې شکر کوا. پنځلسم د خلکو په ژوند کې سامینه. شپږلسم حدیث کې راځي گاونډي درنه خوشاله. ولسم هغه بادشاہ چې دروغ نه وایي. اتلسم ډیر اهل عیال الله درکړي. دې ټول د حلال عزت لپاره کوشش. نو نسم د پاک دامنې لحاظ. شلم چې کله انسان معاملې کې نرمي کوي وشتم دامن حمد و الحمد الحمدلله. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو فائدې دام ذکر کړی چې انسان کله الحمدلله وي بدن به قوي. هغه به خپل تذکرہ کړی. زه چې کله وسار او ماقام اسکارونه کوم لکه بدن می چې بالکل رشي. الحمدلله باندې د بدن تقویہ. یو فائدہ علماء دام ذکر کړی چې انسان الحمدلله وای دومره ثواب لري لکه انسان چې د اسماعیل په اولاد کې خلق آزاد دي. غلامان عربي غلامان او بین اسماعیل السلام په اولاد. یو بل فائدہ علماء دا ذکر کړی چې انسان الحمدلله وای همیشه د الله ر قانون د پاره به منقاد. بل فائدہ را اعتراض هم سړی ځان بچ کی. کیسه مزیدار فائدہ ده حمد محمد صلی الله علیه وسلم مزیدار صفت ده. بس داغه صفات دي. نو از موسی امام او مشر دی. درې شین نبی حمد جوړ دی. یو دا اذا عطاکا چې کله دا حمد تعالی درکړې دی شکر نعمت تعالی درکړې ته او پیژنې چې دا چا را کړې دی. اول شرط دا دی. دویم چې دا کوم شی درکړې په دې باندې برازي کیږي جزء فزه باندې کوي چې الله دا دی ول راکې او دا دی ول را نه کی. دریم ګناه کې بزان نه استعمالي. الله په پیژنې یو راځي کېږي په دعا ګناه باندې کوي درې. زګه جامع معنی الفاظ ویل الحمدلله. به چون کې علماء ذکر کړی چې دا جنتیانو صفاتو الله د منی د وجه دل تراوړو. د ایمان والو صفات د سورې بنی اسرائیل سورې یونس. حاصل دا چې دا ډیر خوږ لفظ او ډیر فرمانه ډیر اوچت معنا به پرته ده. انسانان چې کله قبرونه راوځي الحمدلله بوي. د شي ولې ویلې چې لا اله الا الله. جواب دار چې لا اله الا الله کې صرف توحید دی کې توحید او نور فیدی مشتا ځکه الله دا راوړو. الحمدلله جنس حمد الله لا هر فرد افراد حمدنا الله لدی جامع الفاظ دي معنا دا یتونو دا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله څومره ټول صفاتونه د کمال چې ټول الله لره دي. رب العالمین هغه الله چې مخلوق تربیت کړي دي. الرحمن الرحیم مهربان او همیشه مهربان دی. مالک یوم الدین اختیارمند ورځ د جزا دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص بندگی کو الله د بل چانه کو خاص ان کو مغواړو د بل نه غواړو. اهدنا الصراط المستقیم مخام لنی غلارا. صراط الذین لاردا کسانو انعمت علیهم چې دا په نعمت کړي دي. غیر المغضوب علیهم غضب پینه ده شوی ولضالین داخل گمراهان دي. یا نه لار دا کسانو چې غضب پېښوي دي او نه لار د گمراهانو.